رحمان رحیم لکه څرنګه چې نن زموږ 2021 کال د نومبر 16 نیټه ده زموږ په بلوچستان کې چې کوم زموږ د افغان کډوالو کیمپونه یا پنډغالي دي په هغه ټولو پنډغالو کې 2021 تعلیمي کال پای ته ورسېدی. نن د 2021 تعلیمي کال کلنۍ یا سالانه ازموینه شروع شوله چې نن د شنبې ورځ او د نومبر د میاشتې 16 نیټه باندې د امتحان لومړۍ ورځ ده. نو په هغه نتیجه کې دا دي چې په ټولو کیمپو کې دا پروسه روانه ده. زه د یونیسیار حکومت پاکستان مننه کوم او دارنګه د سوسایټي د ادارې مننه کوم چې دا وخت زموږ په د لس پنډغالو کې په لسګونو زره ماشومان په زده کړه بوخت دي. نو د یونیسیار حکومت پاکستان او سوسایټي څخه دا یوه هیله او غوښتنه لاسته چې په راروان 2022 تعلیمي کال کې چې کوم زموږ د افغان کډوالو ماشومانو پر مخ باندې کومې ستونزې پرتې دي د هغو په حل کولو کې دي لکه څنګه چې اوس راسره مرستندوی دي همدغسې راسره مرستندوی اوسي. خصوصا په هرې ښوونځي کې د یو کمپیوټر لیب او ریسورس روم او دارنګه چې کوم د درسي مواد ضرورت وي د هغو او د ښوونکو چې کومې ستونزې وي په هغه حل کولو کې دي مننه دغه مرسته راسره وکړي. مننه. تابا خونزی لربو زما دا وادا در سر کړما ګرانې لور جانې پتا بس دا کړه